پلار یو رهنما دی. د پلار قدر وکړئ. پلار هغه انسان دی چې اول د واره ستا استاد جوړیږي، د کور څخه جوړیږي، و تا ته لاره لیکه درښیي، و تا ته خبرې درښیي، و تا ته ښه و بد درښیي. دا د پلار چې دی دا د کور یو رقم د یونیورسټۍ وایس چانسلر دی چې تی به کالج لره ځئ، د هغه پرنسپل دی چې تی به سکول لره ځئ، د هغه هیډ ماسټر دی. تی چې په کوم سکول و مدرسه کې وایس د هغه ملا او ماسټر چې دی هغه د کوره څخه شروع کیږي. اول د واره پلار څخه ستاسو رابطه کیږي، واسطه کیږي او پلار تا ته لاره درښیي چې ښه بد دوست و دشمن څوک دی، ستا په ښه په ګټه باندې کم شی دی کم شی نه دی. د دې ځایګي څه د کور څه چې پلار تا ته لاره لیکه در وښیي، بیا دا ټوله در عمر ټوله در مرګه پورې دغه سبق د یو انسان د یو زوی باید چې په یاد وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب لایکزی. دا د زما پښتو یوټیوب چینل او دلته زه په مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. دا په فیملی پلی لیست د خاندان په پلی لیست کې زما نور ویډیوګانې دي، هغه هم در سره وګورئ. دا د پښتو یوټیوب چینل زما سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ د بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام زما ویډیو در تاسو اول د واره در ورسیږي. دوستانو، خاندان یو داسې حکایت ده، یو داسې ګروپ دی چې اول د واره د یو زوی د یو کوچني واسطه ورسره کیږي او دی پیژني چې بایی پلار چېشته وایي، مور چېشته وایي، والدین مور پلار چېشته وایي، ورونه خویندې، ماماګان، اکاګان، خالاګانې، مامي او رندارګانې او کوچنیان و کزن و خاندان دغه چیر دی پیژني، په خاندان کې پیژني. خاندان و ده ته لارې لیک ورښیي، د ده تربیت کوي، ښه تربیت کوي. نو د خاندان زموږ په دغه علاقه کې په مسلمانانو په علاقه کې، د پښتونوالو په علاقه کې، پښتنو په علاقه کې خاندان مشر چې دی هغه پلار وي. نه په یورپ کې خو به دا رقم یې چې ښځې به هم د کور مشري، لیکن په یو خاندان د پښتني سیمې موږ خبره کوو، دلته مشر چې دی هغه پلار یا مشر ورور، مطلب د مردانه سوسایټي چې ورته وایي، نه د سړی معاشره چې ورته وایي، نو په دا کې پلار یو ډېر اهم رول لوبوي. دا پلار دوستانو یو د حدیث خبره، د کتاب خبره به در سره وکړمه چې په ژوند کې درې شیان چې دی هغه بس یو واره میلاویږي هر انسان ته. نه اول د واره چې دی هغه ځواني ده، ځواني انسان ته بس یو واره میلاویږي، بس بیا نو دغه ځواني نسته. او دویم حسن و طاقت دی. حسن د ښځو دپاره ده یا د سړی دپاره، خو سمارټنس وي، نه ښایستوالی د ښځو دپاره، د نجونو دپاره دی. نو د سړی دپاره عموما دا وصف چې دی هغه په طاقت کې شماریږي. نه نو دویم حسن و طاقت دی. دریم چې دی هغه والدین دی. په والدین کې ظاهره ده د پلار خبره موږ کوو، نه و دا د پلار داسې حیثیت دی چې وکشنې ته ښه و بد ورښیي. کوچنی به چیرې ځي، چیرې به نه ځي، د ده دپاره په ټولنه کې چیش ښه دی، چیش نه دی ښه، دا پلار ورښیي. ولې پلار په دا ټولنه کې ګرځېدلی را ګرځېدلی او د ده څخه مخکې دا دنیا ته راغلی دی. نن سبا بیا عجبه ماحول دی، زوی چې دی هغه و پلار ته لارې ورښیي، حالانکې د مشرانو دا خبره ده، د پخوانۍ د خلکو دا خبره ده چې پلار به و دا زوی ته و دا کوچني ته به دا بچي ته به لاره لیکه ورښوله، ښه و بد به ورښول. ظاهره د پلار د مشر دی او د مشرانو سره ناسته ولاړه کړې ده، ملایانو سره ناسته ولاړه کړې ده، د ښو د جرګو د خلکو سره ناسته ولاړه کړې ده. هغه بیا د خپل پلار څخه یو ښې خبرې زده کړي دي، نو و دا زوی ته بیا وښیي. نو د پلار قدر چې دی هغه ډیر ضروري دی. ولې دا یو رهنما دی، یو لیډر دی د یو کوچني او یو رول ماډل دی. نه کوچنی چې دی هغه همیشه و خپل پلار په نقش قدم باندې ځي، اگر چې نن حالات نن سبا خراب دی، لیکن زه د یو آیډیل سچویشن خبره کوم، نه چې په دا رقم باید چې په کار دی او دغه طرح باید چې وسي، دغه طرح به کیږي. شاید بعضې اوقات کله کله د نافرمان اولاد
دی هغه د پلار څخه یو څه غلطې مطالبې وکړي یا شر و دعوه ورسره وکړي نه، نو هغه خو جلا خبره ده. لیکن عموما چې ورته وګورئ کتابي خبره په ټولنه کې چې موږ ګورو، همیشه زموږ په ټولنه کې د پلار ډېر قدر کیږي نه. نو پلار والدین د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد مبارک هم دی چې د پلار و مخته کتنګ یا د مور پلار و مخته کتنګ دا د حج د عمرې قبول سوي حج عمرې څخه زیات ثواب لري یا برابر ثواب لري نه. بیا خبره داسې ده د یو ارشاد نبوي دی چې د وکشني ته یا بچي ته یا زوی ته د ګردو ښه تحفه د پلار دغه ده یا د والدین غدا ده چې د ښه زبردست اخلاقی تربیت وکړي، چې ښه تربیت ور وکړي چې به پلار دا خبر وشي چې به یکګان دې رالو، ماماګان دې رالو یا مشران دې رالو، هغه ته ځای ورخالي کړه، هغه داسې کښېنوه، د هغه څخه د اوبو د چایو د ډوډۍ پوښتنه وکړه، ښه روغبړ ورسره وکړه. بیا چې هغه د یو کار مور پلار د یو کار غدر وشي یا مور پلار دا خبرې و خپل زوی و بچي ته وښیي چې به که تاسو ته اکاګان ماماګان یا مشرانو یا نورو خلکو د یو کار غه وویلې، نو فوراً د هغې تکمیل کوه، د هغه کار منه، د هغه حکم منه، د هغې چې کم کار دی د هغه په ډېر غټ زړه او په خندا باندې او په ښه اخلاق باندې د دوی کار کوه چې د زړه څخه د خولې څخه د ژبې څخه ستا په حق کې یو ښه دعا ووځي او ښه خبره ووځي نه. نو خبره داسې ده 100 کتابونه ووایه، 1000 کتابونه ووایه نه، خو چې یو واره پلار په شفقت و په محبت باندې په الفت باندې و تا ته داسې وګوري، په خندا وګوري نه، بس دا دی دی لکه تا چې یو 1000 کتابونه وویل، یو 100 کتابونه دي وویل، دا ګرد علم دی حاصله کوي. اوس دا علم خو نوم ضروري خو دا نه دی چې بس کتابونه ته وایه وایه وایه، د علم دپاره ضروري دا دی چې عمل به هم پر کوې. اوس په اسلام موږ ته دا وایي چې ته به د مور پلار قدر و عزت کوې، د مور پلار خبره به منې، د دوی د مخه به داسې د ستړیا که ستړی م یې دا به نه وایه اوف ډېر ستړی یم، ولې په دا باندې د دوی د مور پلار زړه ازارېږي چې اوف زما بچی ستړی دی، اوف دا څه حال دی نه، زړه سې درد راځي، ولې د هغه خلوص دی، د هغه محبت دی د خپل اولاد سره. نن سبا به اولاد تاسو ته در معلوم دی چې څنګه صورتحال دی، څنګه د مور پلار څخه انکاري دی، څنګه بد اخلاقي کوي، دا خو جلا مجلس دی. لیکن که کم انسانان کم بچیان د مور پلار خبره مني، په دا کې ټولنه خاندان و دوی ته ډېر په ښه نظر ګوري. ما دلته یو وخت څوک ولیدی اوس هغه مړ دی، خو ما به دا کډني سینټر کوټه کې ولیدی، خپل پلار یې راخستی ولو، دا د بېدبي د مافي د بول تیلي یې داسې په لاس کې ورسره نیولې وه او په ویل چیر کې دته دیکه ورکوله، ما روغبړ ورسره کوي، مال څه کوې؟ دا پلار مې ناجوړه دی د پښتورګو نو هغه مې راوستلی دی د علاج په کومه نه. نو ما ډېره مینه پر راله چې ته وګوره، د خپل هم د مشر سړی و، ایجټ سړی و، لیکن خپل بوډا پلار یې داسې راکش کړی ولو، نو ډېر خوند یې راکړي چې باید. نو کله کله دا تره انسانان هم شته، داسې بچیان هم شته چې پلار باندې بېادبي د مافي ګسه شرمیږي، نو دا څومره نامناسبه خبره ده. ګرد عمر یې ستا تربیت کوي، ستا ضروریات یې در پوره کول، تعلیم یې در پوره کوي، کالي یې در پوره کول، ښې خبرې در ښولې، ښه مجلس سره خوراک کولو څښاک کولو، که تا ته به یو مصیبت پېښ شولو ستا ملګرتیا به یې کوله نه. نو نن په هغه پلار باندې بېادبي د مافي ته شرمېږي، دا ډېر د افسوس خبره ده. پر دا باندې باید چې دا ځوانان طبقه، دا نوې طبقه باید چې ډېر په تسلي باندې سوچ ووایي چې یاره زه آخر کومه څه، په کومه خوا روان یم، دا مې پلار دی، درده مې نو ښه همدرده ته وایي څوک دی په معاشره کې. نن سبا خو خلک نور پلاران پیدا کړي دي، ملکانو، خاندانو، سرداران، توپکیان او وزیرانو، په سیاستدانانو، په غټ غټو کسانو پسې روان دي، چمچهګیري ورسره کوي، وایي وایي ته پر ما باندې دی ګران یې خاص لکه پلار. او خلکو ته مو وایي وایي زما دی دی لکه پلار، هلکه ورسه د پلار د غونډ خدمت وکړه، باډي ګاډي ورسره وکړه، یو ښه چلن ورسره وکړه، لکه د تا سره چې پکښنیوالي کړی وي چې ستا بغیره پرتوګه ګرځېدی راګرځېدی
ورځې د پلار مچه کولې، خوږې در اخیستلې، د باندې چکرولې، ربیولې او مدرسې یې استولې. ستا د مدرسې او د سکول فیس یې جمع کوئ، ستا د رکشو د ګاډیانو فیس یې جمع کوئ. ته چې به ناجوړه سولې هسپتال یې بیول، ګرده ورځ یې مینه او محبت سره کول، په ښوونځي کې به یې کښېنولې. نن ته هغه پلار باندې چې دی هغه دا ته را خبرې کوي. نو دا ډېر د افسوس خبره ده، خو خلک دې ډېر په تسلي باندې سوچ پر ووایي. نو مور پلار بیا نه پیدا کېږي، مینه او دا نور بچیانو دا به پیدا سي، لیکن پلار چې دی هغه نه پیدا کېږي. خلک د مور ډېر قدر کوي، ښه خبره ده چې ډېر قدر کوي، لیکن پلار هم دغسې اهم رول ستا دپاره لوبولی دی. ما هغه ورځ یو ولیدی و خپل پلار ته ټلیفون راوکړې، ویل پلانکۍ مسله راپېښ ده، زه څه وکړم؟ بیا زما د مخه هغه پلار ډېر ښه لاره لیکه ور وښوله، ول بس ته یې پر ما راپرېږده، ته یې غم مه کوه بچیه. نو ما ته ډېر خوند راکوي چې یار ته وګوره د دا زوی دپاره چې هر ځای پساو سولو، پلار له یې راخر ټلیفون راوکړي او پلار لکه د غر غوندې ورته ولاړ وله. هغه ته فکر مه کوه، زه خو دې نه یم خوړلی، زه څه مړ یم چې ته دومره پریشانه یې. زه د پلار یم، زه پوه سولم، دا کار پوه سو، دا مسله پوه سوله نه. نو دوستانو د پلار قدر وکړئ، د پلار عزت وکړئ. پلار بیا نه پیدا کېږي، پر دا لاس یې مچه کوئ، د هسپتال لرې بیایاست، د ده چې کوم ضرورت دی هغه یې ورپوره کوئ، او صدقې ناست ورسره کوئ، خندا ورسره کوئ، مجلس ورسره کوئ. دا ډېر زبردسته رویه ده په خاندان کې، په دې باندې خاندان نور مضبوطه کېږي نه. نو دوستانو دا زما د خاندان په حواله باندې، فیملی په حواله باندې چې کوم نورې ویډیوګانې دي هغه هم در سره وګورئ. نن د پلار د حیثیت او د قدر او به طور یو رهنما چې یاره ستا یو مسایل پیښ سي، نو ته باید چې د نورو څخه د نور ته ټلیفونان نه وکړې، بلکې د پلار څخه ګایډلاین واخلې چې پلار ستا ته څه وایي، بس هغه خبره ومنه. ولې پلار چې دی هغه در د سیاستدانانو در هر چا ستا اولنی رهنما دی نه، لیډر دی. نو دوستانو انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. د زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا پلی لیست خاندان فیملی کې دا نور ویډیوګانې هم سره وګورئ. د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام زه ویډیو اپلوډ کوم، اول د واره در تاسو ته ورسیږي. حاضر دم ما نقیب کزې ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.